په شرم الشیخ کې د غزې د امن په معاهده باندې دستخط شوی دی. په دې کې قطر، ترکیه او مصر هم شامل دي او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه کار چې په 3000 کاله کې نشو کېدی وکړی شو. او د دې معاهدې لاندې نږدې 20 اغوا شوي خلک چې دی هغه حماس پریښي دي او د فلسطین 2000 نه زیات بندیان چې دي هغه اسرائیل خوشي کړي دي. او په دې باندې اوس په مصر کې د نړیوالو مشرانو د غزې امن کانفرنس په نوم باندې غونډه روانه ده او په دې ډېره خوشحالي لیدل کېږي. خو یوه پوښتنه، یو سوال، یو کوېسچن چې د هغې ځواب اوسه پورې نه لیدل کېږي او په هغې ډېره زیاته زه فکر کوم چې هغې ته پام باید وکړی شي او هغې ته پام نه دی شوی. هغه دی د فلسطین د ریاست، د آزاد او خودمختاره ریاست مستقبل هغه چېرته لاړ؟ ولې په هغې خبره نه کېږي؟ آیا د قطر او ترکیې او مصر مشرانو او نورو نړیوالو مشرانو د ټرمپ په دې خواهش کې چې سوله وشي، امن راشي، د اسرائیل او د حماس ترمنځ په دې کې دا سودا وشوه چې د فلسطین ریاست په مکمله توګه له منځه لاړ او څه د ټرمپ دا دعوه چې په 3000 کاله کې کوم کار نشه کېدی هغه وشو. کچري دا خبره په دې غزې امن کانفرنس کې په مصر کې واضحه نشوه او د فلسطین د ریاست د مستقبل فیصله ونشوه، د دې معنی دا ده چې تمام فریقینو د اسرائیل د خواهش مطابق دا پریکړه کړې ده چې فلسطین چې دی د هغې د ریاست وجود به اوس نه وي او هغه پروجیکټ یا پلان چې دی کوم چې د ټرمپ جوړ کړی دی په غزې تړانګه کې د یو ډیولپر او د یو پروجیکټ او د سیلګرۍ د یو ځای په توګه باندې دا ډېر مهم سوال دی او په دې ننني باز کې په ننني دستخط کې په دې خوشحالۍ کې دې ته په مطبوعاتو کې ډېر کم پام شوی دی. د حماس او د اسرائیل ترمنځ د امن تړون د قیدیانو یا د بندیانو خوشي کول چې دي دا په خپل ځای باندې په فلسطین کې هم د خوشحالۍ په توګه لیدل شوي دي او زلمي کل په دې خوشحالي کړې ده. خو د دې نړیوالو مشرانو نه د ټرمپ نه او د نورو نه د مصر نه، ترکیې نه او قطر نه دا پوښتنه هم پکار ده او باید دې ته دی ډېر ښکاره او واضح ځواب ووایي چې د دوی غونډو کې او اوس په دې کې پاکستان او د نور نړیوال مشرانو مصر ته رسېدلي دي، شامل دي، ناست دي. آیا دا پوښتنه به څوک وکړي؟ دا جرأت به څوک وکړي چې د فلسطین آزاد ریاست به قایم شي؟ که نه په دې باندې سودا وشوه. ایران ولې په دې خاموشه دی؟ پاکستان ولې په دې خاموشه دی؟ سعودي عرب ولې په دې خاموشه دی؟ او دې ته ولې پام نه دی شوی؟ نو دا یو انتهایی مهم پوښتنه ده، مهم سوال دی او د غزې امن کانفرنس چې په مصر کې کېدونکی دی په سیاسي نړیوال مشران صدر ټرمپ باید په خاصه توګه ترکیې، قطر او مصر چې د هغه د دې ځواب ورکړي، ښکاره ځواب ورکړي په دې پرېکړه